او پکار دي چې ما سره امداد وکړي د خدای د رضا لپاره زه هیڅ نه یم نو بس دغه زما حالات دی څه ووایم څه خو ویلی نه شم چې زما حالات دغه شان دی چې زه څه کولی نه شم کار زه نشم کولی زامن زما نشته ښځه زما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه ملګرو څنګه چل ښه به روغ جوړ به خپل ژوند به کوئ نن راغلی یو پرملو کلي ته یو باباجي خواته چې ډېر بېوسه او داسه دی او راځئ د سره یو څو خبرې کوو چې دته څه مشکلات دی بابا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې بابا ښه بس جي خیر دی بس دغه تکلیفونه دي به ما راغلي د خدای د طرف نه مقرر وه او تا د خدای خوشحاله کړي تاسو چې تاسو زما تپوس وکړو او که ویډیو کوئ کار څه کوئ نو ستاسو په کوشش و چې دا کار زما خو بس دا خبره ده چې وړوکوالی را باندې تیر شوی دی ماشوموالي کې را باندې ړوندوالی هم راغلی و ړوند وم په سترګو باندې بیخي ړوند شوی وم هېڅ مې نه لیدو زه نظر پیژنم هم نه چې نظر پکې لاسه ته وایي په هغې کې بیا خدای پاک لویولم او په هغې کې خدای پاک داسې وکړو چې زما قسمت داسې و چې څوک مې نه و ورور مې نه و او هېڅ شی مې نه و مور مې پاتې شوه ماشومه هغې بیا بل خاوند وکړو او زما څه نه و هېڅ شی نه وینو نو زه ولګېدم نو بس قرآن مې بیا شروع کړ قرآن به مې یادو قرآن خو مې یاد کړ الله فضل و شکر دی درسونه مې ځای په ځای کول ځای په ځای یا روسین کې مې هم کړی درس په 400 کې مې هم کړی ډېره موده 12 کاله هر ځای مې کړی دی خو خپل وس مې کړی دی خو وس را باندې دا شی راغی چې اخري عمر شو زه بس تلم سوات ته به تلمه ختم به مې هلته کو قرآن شریف او هلته به ومه دا اختر زه پروس کال اختر نه وروسته راغلی یم کلي ته د دې ګرمۍ د لاسه ولې چې هلته ګرمي وه نو هغې راته مله اوس یې ویلي وي ته راشه خو زه خو نه شوم تللی دې حال کې خپه مې کار نه کوي نو بس خپه مې ښه نه شوه دا دونه ستاسو دا خپه ماته شوې ده که نه دا خو بس هغې وي ماته نو څه ووایم دې وړي کې دې ځای کې دې ځای کې ماته شوې وه نو هغې راله ولګېده نو دغه اپریشن یې وکړو راډ یې پکې ولګاو او هغه په لیټ کې څه شی دی پکې دغه شوی دی څوک ورته بل څه شی یادوي نو یا پکې ولګېدو بابا به دې هم څومره پیسې ولګې به دې خپل یاره صاحب پیسې خو چې مونږ حساب کتاب وکړو په اختر کې دا د اختر نه چې هسپتال نه چې راووتو نو 1.5 لاک روپۍ زمونږ لګېدلې 1.5 لاک او د هغې نه بعد چې دی نه بیا خو لګیا شوی ما څومره ورځې وخت وشو 2-3 میاشتې بیا د هغې نه پس وشوي هغې کې بیا لګیم دوايانې کومه ډاکټر لازم اوس هم ډاکټر له به ځم سبا بل او بابا تاسو پاتې کېږئ کوم ځای صاحب جومات کې زما ځای نشته کور مې نشته هېڅ شی مې نشته د رونو کور دی زما رونه دي ناسکه خپل رور مې نشته هغې کره ځمه ډوډۍ موډۍ تپوس مې هغې کوي کله کله نو ډوډۍ د هغې د کوره راوړم یا ورکره لړ شم دا قدرې کار دی نور مې څه شی نشته او بابا دلته خو د کسانو راته وي چې دلته بلا کسان راغلي ویډیوګانې هم کړې وي نو تاسو ته څه میلاو شوي دي که نه یو پیسه په خدای پاک یقین وکړه د خدای د قرآن نه اوچت څه نشته چې که ماته چا 1 روپۍ په دې نیت راکړي دي چې دا والا دا ویډیو کې ستا پیسې رالي 1 روپۍ کړې ده ویډیو کړې ده یو ځل یې ما ورته وویل مې وکړې راله نو ویې کړه نو بس هېڅ شی پکې راغلی ماله او تاسو ته پکې څه میلاو نه شو بابا 1 روپۍ نه ما خو راته وویل چې 1 روپۍ راته هم نه میلاو شي او اوس هم ژوند څنګه تېرېږي بابا اوس خو بس دغه ژوند دی چې بس ګرځم دغه شانو او دغه دې په دې دا خپه مې خرابه ده اوس د دې بندوبست کول ما چې خدای پاک دا سمه کړي چې زه پرې وګرځم سمه په دې شي باندې ګرځم او یو خوا بل خوا نور مې څه نشته بندوبست نو خبره ده چې زه خو زما نه خو ویډیوګانې ډېرې شوي دي خو ما ته پکې هېڅ شی هم نه دی میلاو شوی او زه مجبور یم را پرېوتی یم پمې هم خرابه شوې ده اوس هم خرابه ده او نور مرضونه ورسره هم یو ځای شوي دي بابا په خپه باندې 100 روپۍ لګېدلي په خپه باندې مې تقریبا 1.5 لاک او سره پاس 2 لکو ته کابوزه کړي چې دا هغې نه پس د هسپتال کې دغه 1.5 لاک وي او خپه دې اوس ښه ده که نه نه ده ښه په دې شي ګرځم په دې سټین باندې نشم ګرځېدی بس پروت یم چې پروت یم ښه یم چې پروت نه یم پاسم وګرځم نو یو پوټی وګرځم نو اکثر خطرایي شوګر ورسره دی او بلډ پریشر هم ورسره دی دا ټول یو ځای شوي دي راته الله دې رحم وکړي د پیسې درک نشته ځکه چې زما څوک شته نه د ما د ګټې څوک نشته چې ما له څه ګټه وکړي راکړي
الله دې رحم وکړي نو په دې خلکو رحم وکړي چې څوک ما سره امداد کوي او پکار دي چې ما سره امداد وکړي د خدای د رضا لپاره زه هېڅ نه یم نو بس دغه زما حالات دی څه ووایم زه څه خو ویلی نه شم چې زما حالات دغه شان دی چې زه څه کولی نه شم کار زه نه شم کولی زامن زما نشته ښځه زما هېڅ شی نشته دغه شان یم غریب د خدای تعالی غریب یم په جومات کې اوسم د شپې هم په جومات کې یم د ورځې هم په جومات کې یم خو دا د شکر د جومات ته ورستلی راغلی کولی شم نو دغه چل دی نو څه وکړم الله دې امداد وکړي د دې مخلوق سره چې ټولو له پکار دي چې ما سره ښه امداد وکړي زما د امداد ډېر د خدای د رضا دی دې کې هېڅ نشته بله پکې څه وسیته نشته که څوک یې راله کوي نو هم د خدای د رضا دپاره کوي که چا کړي دا نو ایو پکې د خدای رضا ځکه نه ده کړي چې یې ماله سره کړي نه دي په کار چې ماله یې سره کړی نو ما به ویلو چې خامخا زما یې خیال ساتلی زما یې خیال نه دی ساتلی نو الله دې رحم وکړي په تاسو باندې چې تاسو زما خبر له راغلي یې زما تپوس له راغلي یې زما ویډیو کوئ خلکو ته ښکاره کوئ نو الله دې تاسو له اجر د دې درکړي او هغه کسانو له نو خدای اجر وکړي چې څوک ما سره امداد کوي لکه چې زما څه شته نه درس مې پخوا کو درس کې بس لګي ډېر پیسې ما ته میلاوېدې درس خو ختم شو اوس زه درس نه شم کولی پردو ځایونو کې وخت چېرته تېرولی شم دا خپل جومات دی نو دې کې یم راځم او بس دې کې ناست پاس یم د شپې هم دې کې یم د هلکان ډوډۍ څوک راوړي څوک څه کوي او بس په دې باندې وخت تېروو